السلام علیکم ملګرو په دې هیله چې راته روغ او جوړ په د صحت کلمې په وي او ځل بیا دلته راغلی یم غواړم چې یوه نوې ویډیو درجوم دغه ویډیو موږ تاسو څنګه کولی شو چې فیسبوک آی ډي ته یو آی ډي کارت جوړ کړو هم داسې آی ډي کارت چې بل ورته آی ډي هم درڅخه ډیسیبل شي موږ تاسو کولی شو چې خپله آی ډي د ډیسیبل څخه وژغو نو راځو ویډیو پیل کوو نو د هر څه نه ملګرو تاسو به یو براوزر ته راشئ دغه لینک به زه تاسو ته په ډسکریپشن کې هم واچومه دغه یو مو خپله جوړ کړئ وریته چې دغه یو د خپله تاسو وینئ دغه ګیله دا سیو چې وینئ یا په دغسې په دغه باندې چې زیر وکړئ خپله به دلته سیو درته ولیکي هغه سیو چې کوي نو زه لینک درته اچوم زه تاسو ته منیم درښیم تاسو به داسې وکړئ خپله آی ډي به ورلوګین کړئ داسې به دغه به چک کړه نو دا به کاپي مې کړو هنس سیو د ایمیج دا سیو د ایمیج نه چې زه کلیک وکړم دغه د سیو د ایمیج نه چې کلیک وکړم دغه عکس د آی ډي کارت په چې کې خپله ګیلري ته سیو شي نو ملګرو سره زو تاسو ته زه بل آی ډي کارت جوړوم چې بل آی ډي کارت موږ څنګه جوړولی شو او هغه باندې څنګه کار کولی شو نو دلته د لرې خلک د خدای ډېر د اول سر کې پوست زما د خپل ورور ته هم جوړه کړه او تاسو هم کولی شئ چې همدارنګه هم جوړ کړئ همدغه سایټ کې د خدای ډېر خلک جوړ کړي دي خپل آی ډي کارتونه د فیسبوک مهم آی ډي کارتونه داسې ډېره کوز کتای شي ډېر خلکو خپل آی ډي کارتونه جوړ کړي دي او جوړوي یې نو ملګرو دغه پس هغه باندې چې کې دلته دا شین دا ګرینټډ چې وینئ دا سیو چې همدا چې ووایه دا به څه وره ده سیو د ایمیل نه چې کلیک وکړئ د خدای ډېر به چکې کلیک بشي تاسو ته به چکې دغه ټل وینئ دغه کسونه خپله آی ډي کارتونه چکې دي جوړ کړي دي نو اوس راځو په دغه سین باندې بیا کلیک کوو دلته چې دی دلته به خپله د کېږي د ډېره آی ډي کارتونه هم دلته جوړولی شي چې په داسې طریقې سره سړی جوړ کړي دا مې چکه د ګوګل آی ډي کارت خو زه ګوګل آی ډي فعل حال نه لرم یو څه دلته راشي خپله د اکیز بلو پلیز ویټ مهرباني وکړئ لږ انتظار وباسئ نو دلته به ډېر ووینئ خپله اکیز بلو نشان ورکوي یعنې موږ به ته انتظار کېږي نو دلته به خپله موږ څه ووینئ نو اوس دا مې د ګوګل آی ډي جوړه کړه نیم خو نو زه ګوګل آی ډي نه لرم چې ګوګل آی ډي ورته داخله وي نو بغیر ته دلته ګوګل آی ډي دې درشي دا هم دغسې چې ګوته په ونڅې په دغه عکس نه نو خپله دغه ایمیج کې سیو شي ګلري ته روشي نو ملګرو دغه د دغې لینک ډسکریپشن کې در سره شریکوم تاسو نه هم هیله کوم چې دغه ویډیو د سره خوښه کړئ او لایک یې هم کړئ دا ډېر مهم آی ډي کارت دی که چیرې په آینده کې تاسو څخه آی ډي هغو او فیسبوک آی ډي ډیلیټ شوه یا ډیسیبل شوه نو تاسو هم اپیل ورته کولی شئ خو تر ټولو مهمه خبره دغه ده چې تاسو د اپیل چې ورته کوئ د خپله آی ډي باید جیمیل ته هم داخلوي که چیرې که تاسو په یوه نمبر سره دوې آی ډي جوړې کړې وي نو په هغه دوې آی ډي سره په مقابل کې بیا تاسو ته ډیسیبل آی ډي فیسبوک ته چې تاسو الریډي یوه آی ډي لرئ نو تاسو آی ډي چې نه دی ډیسیبل شوي که چیرې که ایمیل ته هم تاسو داخله کړي وي ایمیل را ورکړه او دلته د آی ډي کارت یې ورکړه هغو ته فورا تاسو اپیل منلی کېږي شخصا ما فیسبوک ته کې فیسبوک کې ستاسو آی ډي نه ستاسو آی ډي کارت نمبر کې تاسو آی ډي کسي تاسو عکس کسي نو تاسو ګورئ په مقابل کې تاسو ته بیرته فیسبوک آی ډي اپیل منلی کېږي تاسو اپیل منلی کېږي اپیل په نتیجه کې تاسو آی ډي چک کېږي بیرته جوړیږي نو ډېر ملګري دي چې فیسبوک آی ډي ورڅخه بلاک شي یا ورڅخه ډیسیبل شي نو د اپیل ورته وکړه او دا آی ډي کارت هم در سره وي نو دا آی ډي کارت ورکړئ د 14 او 15 ساعتې وروسته یا 3 ساعتې وروسته چې کسې بیرته دغه آی ډي څه شي جوړه شوې وي نو تاسو هم کولی شئ ملګرو چې دا رقم آی ډي جوړه کړئ او تاسو هم کوشش وکړئ چې دا رقم آی ډي جوړه کړئ نو داسې کوم چې کلیک نشان جواب دغه دی ګوګل آی ډي جوړولی شئ ټویټر آی ډي جوړولی شئ دغسې ډوله د فیسبوک آی ډي جوړولی شئ د خدای ډېره آی ډي جوړولی شئ مو دا ځینې مثالونه کې درکړل خپل زوم ته مې آی ډي جوړه کړې داسې مې لرې ته مې جوړه کړې نو دغه آی ډي لره داسې جوړه کړې د خدای ډېره آی ډي تاسو جوړولی شئ همدارنګه تاسو چې خالي دغه سایټ کې خپله آی ډي ور لوګین کړئ یعنې پاسورډ ایمیل هر شی ورکړئ نو په نتیجه کې به تاسو خپله ته انتظار شي نو بیرته به تاسو آی ډي کارت خپله ووینئ او د ډاونلوډ اپشن هم تاسو خپله وپېژندلو چې خالي په د عکس باندې زیر وکړئ یعنې زیر چې پر وکړئ نو په نتیجه کې تاسو آی ډي څه شي
خپله دغه عکس چې شي ولته ډېر اپشن تر شي ولته سیو د ایمیج ته لیکلی وي په سیو ایمیج باندې چې هر کله کلیک وکړي نو تاسو عکس به څه شي ګیلري ته ډاونلوډ شي. نو ملګرو دغه ویډیو هم هرومرو درسره وګورئ او لایک یې هم کړئ او تر څو نور خلک یې هم وګوري او نور ته هم دا ورسیږي. نو دا د سیو د ایمیج لیکل شوی به داندې نو نور خلک هم وګوري تر څو نور خلک هم ترې خبر شي او یو څه ترې زده کړي. نو دغه آی ډي کارت و چې دا آی ډي کارت د ډیسیبل آی ډي لپاره هم پکار کېږي او ډېر مهم دی. نو تاسو هم کولی شئ چې د آی ډي کارت څخه ګټه واخلئ او یو څه زما چینل درته سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د ګنټې نښان هم ووهئ. مننه.